افغانستان څلور ځل په شلوریز او یو ځل په 500 ورځ نړیوال جام کې ګډون کړي. تیر ځل افغان لوبډله د بلو ټایګر په لقب لوبېده، خو تر دې وروسته افغان لوبغاړي د افغان اتلانو په لقب لوبېږي. هلته زموږ د ملي لوبډلې نوم بلو ټایګر و، خو سږ کال په 2019 کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې نوی نوم افغان اتلان افغانستان یونایټډ ټیم ده. کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي وایي دا ځل یوازې په نړیوال جام کې د ګډون لپاره نه بلکې د نړیوال جام ګټل هدف دی. د یو نوي سوچ د یو نوي فکر سره ځو چې ان شاء الله د دې ځل به موږ نړیوال جام ته په دې هدف ځو چې نړیوال جام ګټو. ان شاء الله پر امید یم په خپل ټیم باندې چې په ورلد کپ کې چې موږ به چې کوم شي ته موږ روان یو نو ان شاء الله یو ښه لاسته راوړنې به ولرو. کابل کې د انګلستان سرپرست سفیر جیلیس لی وروایي افغان لوبغاړو ته ښه چانس دی چې نړیوالو ته د افغانستان وړتیاوې وروښيي. زه فکر کوم دا ښه موقع ده چې افغان لوبغاړي برتانویانو او ټولې نړۍ ته د افغانستان بل اړخ وروپېژني، نه د جنگ جګړې تصویر او نه هم د سیاسي کشمکشونو تصویر، بلکې داسې یو تصویر چې افغانان په ګډه سره کار کوي. د کرکټ ملي لوبډله له تیرو 4 میاشتو راهیسې نړیوال جام ته په چمتووالي بوخته ده او د شنبې په ورځ به د نړیوال جام په ګډون د سکاټلند او ایرلند سره د سیالیو لپاره اروپا ته لاړه شي. له سکاټلند سره 2 دوستانه 500 ورځې لوبې. لومړۍ لوبه د می میاشتې په 8 نیټه چهارشنبه، دویمه لوبه د می میاشتې په 10 نیټه. له ایرلند سره 2 دوستانه 500 ورځې لوبې. لومړۍ لوبه د می میاشتې په 19مه، دویمه لوبه د می میاشتې په 21مه. د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ افغانستان د پاکستان پر وړاندې د می میاشتې په 24مه نیټه، افغانستان د انګلستان پر وړاندې د می میاشتې په 22مه نیټه. نړیوال جام یوه میاشت وروسته پیلیږي. افغانستان په یادو لوبو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره کوي. ټول 10 هیوادونه دي چې په سږني نړیوال جام کې ګډون کوي. بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې کپتان له نړیوال جام وروسته کرکټ نه کوي. د بنگلاديش د ورځنیو لوبو لوبډلمشر مرشفي مرتضی په رسمي ډول ویلي چې د روان 2019 زیږدیز کال د ورځنیو لوبو نړیوال جام وروسته له کرکټ څخه رخصت اخلي. مرتضی له وړاندې د شلوریز او ټیسټ لوبو مخه کړې ده. نوموړی 2 میاشتې وړاندې د بنگلاديش پارلماني ټاکنو ته نوماند و چې د ډیرو رایو په ګټلو سره د بنگلاديش ولسي جرګې ته هم لاره پیدا کړې. 15 کلن مرتضی وایي د کرکټ د لباس لرې کولو وروسته به په سیاسي برخه کې د بنگلاديش د ملت استازیتوب وکړي.